بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب کے دما ذکر دمان زنبات دا بل مجلس تا اللہ سبحانه تعالی دی مجلس تا دا حاضر دل زمون قبول کی یوسو مسئلی پاتی دا غم انشاءاللہ پورا کو پا دی مبارک وقت کی او پا دی مبارک مجلس کی. آخرینی خبر دا بیانی دا چه شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اللہ پا دی کتاب کی سلور قائدی بیان کری دی اہم چی دا دی او پیجن دینو شرک با او پیجنی چی شرک ستاوی. اولنی قائدی دا بیان کری دا وأن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خبر ياد ساته پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دا کمو مشرکانو سره او دا کمو کافرانو سره جهادونه کړی دي او غویل دعوتونه ور کړی دي، مقرون بأن الله هو الخالق، غوی دا خبر منل چې الله خالق دی، المدبر او الله تدبیر کون کې دی د دنیا دا نظام مغه چلی، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام، او د دې دلاسه غوی بیا اسلام ته نه دینه نوتی. دا اهم مسله ده. یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې صرف دا خبره کول چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله ز پیدا کړی ما، د ځمکه الله پیدا کړی دی او د اسمان الله پیدا کړی دی، الله مرګ راولي او الله ژوند را کړی دی، د دې دلاسه سره مسلمان نشي جوړی دی چې سو پوری دغه الله بندگی یوازې نه کړي. اوس وګوره د مکې د مشرکین مبارک الله وی قل تورتوا من يرزقكم من السماء والارض، سوک تاسو د رزق درکې د اسمانونو نه او د ځمکې نه، اما يملك السمع والابصار، او پیغمبر دوی نه تپوسو کړ چې دا غوګونه او سترګې د چا په طاقت کې دي، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، او تپوسو کړ د دې مشرکانو نه چې د ژوندینه مړ څوک راوباسي او د مړ نه ژوندې څوک راوباسي او د دنیا دا نظام څوک چلی، فسيقولون الله، نو دوی چې دا الله چلی. یعنی د مکی مشرکانو دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، نظام چلی، رزق ورکی، پیدایش او مرګ او د هر څه دغه په لاس کې، بیا مغوی مسلمانان نشو. وجه دا ده چې اهم توحید الوهیت دا بغوی کې نو، او هغه دا توحید چې بندگی به یوازې د الله کې. ابو جهل هم دا منله چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. په قرآن کې الله په سورۃ لقمان کې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کچرته ته تپوسو کې د دوی نه چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي دي، ليقولن الله، نو دوی چې الله پیدا کړي. وردا خبره غوی منی الله پیدا کړي. نو چې کله غوی دا منی چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي او دا غرونه او دا ونه او دا هر څه، بیا ولې غوی مسلمانان نو؟ وجه دا و چې غوی بندگی خالص د الله نه کوله. نو دای منله چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي، سره د دې بوتانو له بورتلو د خپل بوتانو له نظرانه او منختې به کولې، د غوی د پاره به حلالي کولې. د دې خبرې د بیانولو مقصد دا دی د اولنی مسلې اولنی قاعده چې زمون په وخت کې چې کم مشرکان دي دویم دا وی، لکه زمون په ملکونو کې چې کم قبرونو لذي دربارونو لذي ولته سجدي لګي او غیر الله ته چغي وي، دوی منګم دا منو چې الله خالق دی، رازق دی، او ته چې ته مشرک منګ وایو که صرف د مسلمانی په دې کې وای چې سره دا ومني چې الله خالق او رازق دی او رزق ورکوي او مرګ او ژوند دغه په لاس کې دی، نو بیا خو ابو جهل مسلمان دی، بیا خو ابو لهب مسلمان دی. هغوی د هر څه منل، خو مشکل پکې دا و چې د الله بندگی یوازې نه کوله. ځکه به هغوی دا خبره کوله کله چې به د حج دپاره راغلو او د حج دپاره به تلبیه وي، نو دا به وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، یا الله مونږ حاضر یو ستا شریک نشتی الا شریک، مگر یو شریک شتی ستا سره، تملکه وما ملک. خدا به وی دغه شریکم ستا په طاقت کې دی او ستا د زور لاندې دی الله،
خدا به ثابتول چې الله شریک شته. نو اهم مسله چې کوم اولنی شو د یادی ساتي زبدن ورسه تپوس کومه اولنی قاعده غدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کوم مشرکانو سره مقابله د پاره د غوی سره جهادونه کړی دي او غوی ته دعوت کړی دي، ناغویم دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، مرګ او ژوند هر څه دغه په لاس کې دي. خو د دې باوجود مغوی اسلام ته ندی داخل شي. وجه دا چې هغوی په اولوهیت کې یعنی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی نه کوله، د دې د لاس هغوی مسلمانان نشو. دا غینه بعد دویمه قاعده غدا ده انهم یقولون د مکی مشرکانو به دا خبره کوله ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، چې کله به پاغوی باندې چاره دوکو چې د دې بوتانو خواله مورځي او د دې بوتانو بندگی مکوي، دې بوتانو ته چغې موهي، ناغوی به دا وی مونږ چې د دوی خواله ورزو نو دا د دې لپاره ورزو چې دا بوتان مونږ نږدې کی الله ته، والشفاعه او مونږ د دوی نه سفارش غواړو چې د الله په دربار کې زمونږه سفارش وکړي. په دې باندې دلیل دا دی په سورۃ الزمر کې الله وی والذین اتخذوا من دونه اولیاء، او کوم خلکو چې د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي او د هغوی بندگی کوي، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، دوی دا وی چې موږ د بندگی د دوی داسې نه کوو خو د دې دپاره لګیو چې موږ الله ته نږدې کړي. ګوره دا مسله دې دپاره راوړه چې نن سبا چې هم کوم مشرکان دي او کوم خلکو کې شرک دی او اولیاء الله ته چغې وي او پیغمبرانو ته را مدد شوی، ناغوی هم دا خبره کوي وی دا خلک موږ نږدې کوي الله ته، موږ وی ګناهګار یو، موږ الله ته نشو رسېدی. والعیاذ بالله مطلب دا دی چې الله زمونږ نه اوري، موږ ګناهګار یو. نو دا خلک نیکان خلک دي زمونږ دا خبره رسوي الله ته. بیا د هغې دپاره یو مثال بیانوي چې هغه مثال هم ګستاخي دی د الله سبحانه وتعالی. هغې کې دا وی چې لکه یو باچا دی او دی باچا سره وزیر دی، نو ته د باچا سره ډایرک ملاقات نشي کولی چې څو پورې ته د وزیر سره ملاقات نه کړې نو وزیر بیا تا رسوي باچا ته. نو دغه شان منګه چې دی قبرونو والا زو، نو دا قبرونو والا نیکان خلق دي، نو دوی منګه رسوي الله ته، زمونږ خبر رسوي الله ته. خدا بعینه اق خبره ده کوم چې د مکی مشرکانو کړو، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، منګه بندگی نه کو د دوی مگر د دې لپاره چې منګه نږدې کی چاته الله ته. خدا مثال چې کوم دوی بیانې د باچا او د وزیر ده، دا ګستاخی ده د الله سبحانه وتعالی. او بل خبره ده چې کوم ځکه د دنیا باچا او کوم ځکه الله سبحانه وتعالی د دنیا په باچا باندې خوب راځي، په الله سبحانه وتعالی باندې خوب ناراضي. د دنیا بادشاہ ودشي نو کې دي شي دغه ټیم کې څوک راشي او د بادشاہ سره ملاقات کوي نو هغه ته ضرورت دی چې د بادشاہ یو وزیری چې هغه به د بادشاہ ته خبره ورسي، خو الله باندې خوب ناراضي کوي. د دنیا چې کوم بادشاہ دنه خبره یریږي نو هغه ته ضرورت دی وزیر کچه ته ستیر شي چې هغه ورته رایا د کینو د الله نه خبره نه یریږي. د دنیا چې کوم بادشاہ د دیوال نه اخوا سنینی دیوال نه اخوا سناوري نو د ته ضرورت دی وزیر چې هغه ته خبره کوي چې پلانی دي سی او پلانی دا وکړو ځکه چې دیوال نه خو دې سناوري او نه یینی الله سبحانه وتعالی خو هر سینی او هر څه اوري. نو دا مثال د دوی ګستاخی د الله سبحانه وتعالی چې د الله د پاره مثالونه بیانې ناغدي سي مثالونه بیانې چې د دنیا د بادشاہ سره الله سبحانه وتعالی تشبیه ورکي د ګستاخی د رب العالمین. هغه به دا خبره کوي دوی موږ نږدې کوي الله ته. دې ځکه ته یو فائدې ذکر کوم بل هغه دا چې زمونږ په ملک کې دوه قسمه خلک دي، یو هغه دي چې د الله نه دي لري کوي او دویم هغه دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لري کوي. اولنی قسم خلک چې د الله نه دي لري کوي هغه په دې خبره باندې لري کوي د الله چې کله ته الله سبحانه وتعالی بندگی کې او توحید بیان او صرف الله ته چغوي او الله ته چې زاری کې
نو تا ته دا وی ته ګناهګار ستا خبر الله ته نه رسي والعیاذ بالله او ګوره ته دیسي خانو سو کما نو ته دې خبر والله ورزا ته دې دربار والله ورزا ته پلانی سیب ته وای هغه خبر رسي الله ته نو ګوره ستا تعلقات ختم کړو د رب العالمین دا غولنی قسم خلق دي چې ته جدا کړی د چانه د الله اوس دغه خلق د الله سره دومره محبت نه کوي لکه څومره محبت چې د قبرونو والا سره کوي څومره چې دربار او درگاه والا سره کوي دوی چې کله د قبرونو نروزی او د دربار نروزی نو کته زو خیر کړي په شار روزي یعنی دا یو ادب وي منکو خاکله چې الله کور ته جمعه تر شو منګه یا کابل ورشنو الته دا غزینه ټو خلک د قشن برابروي څنګه چې وزي ادب او تعظیمي پزړه کې د قبر د الله د کور نم بیا زیات شي د دینم به شي بلکې د الله کور ته بیا راځینه او دا خبره یاد ساتي چې د الله سبحانه وتعالى یو عذاب په د خلکو باندې داده کم چې دی قبرونو او درگاهونو دربارونو ول خواته ورزي الله د دوی باندې د الله یو عذاب په دوی باندې داده چې الله خپل جمعتونو ته نه پریدي یو عذاب په د الله داده چې دوی د یا الله مدد سره د دوی ځنه مطمئن کی د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله دوی یا فاطمه مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی یا رسول الله مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی یا علی مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی پیر بابا را ورسي لوی ځوان را ورسي او پلانې بابا را مدد شي او پلانې را مدد شي د دوی زړه عالم مطمئن کیږي د الله په ذکر زړه نه مطمئن کیږي د الله یو عذاب دی په دوی باندې الله یې تیمنګ ساتي او چې کله دې د الله سره رابطه جوړه شو او د الله سره د محبتو نو بیا به د الله سبحانه وتعالى ته نه پریدي د قبرونو ته د درگاهونو ته د دربارونو ته د تعویذونو ته د ګټو ونو ته ګور کم سړی چې خالص د الله بندگی کوي نو الله سبحانه وتعالى دا سړی بل چاته نه پریدي د صرف دغه الله ته محتاج صرف د الله سبحانه وتعالى بندگی کوي د ژوندۍ په سکوني ژوندۍ په آرام اوس ګوره الله سبحانه وتعالى په قرآن کې یو مثال ذکر کړی چې د دې مشرکانو مثال دی چې یو سړی دی غلام دی هغه مرئی دی او دغه ډیر شی مشران دي یعنی یو سړی غلام دی یو کس سره دی غلام دی مرئی دی د ډیرو کسانو سره نو یو زیتلیږي بل زیتلیږي یا یو وته کنزلی کې بدر دوی بل وته کنزلی کې بدر دوی د دې سړي څومره بد حل دی د دې غلام او غبل دی چې هغه د یو مشر سره دی بس خپل کار وته معلوم دی خپل هر څه وته معلوم دی هغه په طریقه باندې کوي دا مثال دی د هغه سړي چې هغه مشرک دی د بچی د پاره د یو در تمنډي وي د رزق د پاره د بل در تمنډي وي چې مصیبت پیراشي د بل در تمنډي وي کله په یو ځکه تندې لګي کله په بل ځکه تندې لګي کله یو تر مدد شوی کله بل تر مدد شوی ذلیل ګرځي خوار ګرځي ستړی ګرځي حکم سړی چې صرف د الله بندگی کوي نو الله بل چاته نه پریږدي یو زی معلوم دی چې هغه جمعات دی هغه جمعات ته لاړ شي الله ته تندیم لګي الله ته چغې موهي الله نه دعاګانې مواړي الله ته زاریانې مکي خو الله بل چاته الله نه پریدي الله بل چاته نه محتاجي د موحد انسان د پاره د الله تر طرف نه یو خاص نعمت دی چې الله د بل په در نظر لکي صرف دغه جمعات ته جي هم د الله سبحانه تعالی سره رابطه تاسو دې خبر ورسېږي کنه چې ګوره د مشرک انسان ذلیل او خوار ګرځي ته چې د کله دا وې ته چې د کله دا خبره وکي چې پلانیز کې یو کس پیدا شوی دی او هغه د هغه چا علاج کوي چې دماغي کمزوري او هغه د هغه چا د علاج کوي چې بچي ولا ور کوي او هغه ولياذ بالله رزق ور کوي بس دې بدقه زینو ته منډي وي ته نه خایو دې بشور منډي وي ټول عمر له ذلیل ګرځي ټول عمر له خوار ګرځي او کم چې توحید عقیده والے صرف د الله بندگی کوي نو الله بل چاته نه محتاجي الله سبحانه تعالی دې موږ نه محتاجي دې مخلوق ته او الله سبحانه تعالی دې موږ په دې توحید باندې همیشه مضبوط او قائم او دائم لري دویمه خبره باغوی دا کوله وی موږ سفارش واړو د دوی نه دوی سفارش کوي د الله په مخ کې زمونږ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دیبا دا خبره کوله چې موږ چې
بوتانو ته پراته یو او موږ چې د غیر الله بندګي کوو دا د دې دپاره کوو چې دوی به سفارش کوي زمونږ د الله په دربار کې د الله په مخ کې به دوی زمونږ څه کوي دوی به سفارش کوي دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ ګوره سفارش دا صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی قل لله الشفاعة جميعا طول سفارش د الله په لاس کې دی او الله سبحانه وتعالی چې چاله دا توفیق ورکړي چې هغوی به سفارش کوي او اجازت بوله ورکوي لکه پیغمبران شو شهیدان شو نیکان خلق شو علما شو دوی به اله سفارش کوي چې کله په دې کې دوه شرطونه وي چې دوه شرطونه به کی بیا به سفارش کوي دوه شرطونه بغیر سفارش نشي کولی اولنی شرط هغه دا دی اولنی شرط چې الله سبحانه وتعالی به د انسان نسی راضی وي د چا دپاره چې شفاعت کی او دویم چې الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړي هغه چاته چې څوک به د سفارش کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه د الله په دربار کې څوک شفاعت او سفارش نشي کولی چې څو پورې الله اجازت نه ورکړي او دویم شرط ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش دوی نشي کولی مگر د هغه چا په باره کې چې الله تسي الله تی راضي وديجي كمؤلف رحمه الله والشفاعة شفاعتان او شفاعت په دوه قسمه ده شفاعة منفية وشفاعة مثبتة اغه سفارش او شفاعت چې الله نفي کړی دی چې دا بنئ هغه کوم یو ده ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله د غیر الله نه دي سفارشونه غوښته چې باغی باندې صرف الله قادري دا ناروا شفاعت او دا الله نفي کړی دی چې دا نه جایز والدلیل او په دې باندې دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی وی د قیامت مبارک یوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعه د قیامت پر سفارشونه نه وبل چې خدای ثابت لري چې سفارش دي دلته به کم سفارش نه سفارش به د کافرانو د پاره نه او دغه سفارشونه باندې کم چې د غیر الله نه غوښتي کی والشفاعة المثبتة او كم سفارش ثابت بقرآن و حدیث کې هغه کم یو ده هي التي تطلب من الله هغه سفارش ته کم چې د الله سبحانه وتعالی نه غوښتي کی سفارش به صرف د الله نه غواړي اوس که څوک دا خبره وکي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړي او دی به شفاعت کوي د قیامت پر ورځ نو موږ وته چې او دا خبره صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي د قیامت پر ورځ خدا سفارش ولا چا ورکړي الله ورکړي نو بیا هم خبر الله ته واپس شو پیغمبر د هغه وخت پورې سفارش نشي کولای چې سو پورې الله دی پیغمبر له اجازت نه ورکړي اوګد حدیث ته اوګد حدیث او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا حدیث بیانو او د قیامت خبره وته کوله حدیث اوګد حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کو د خوراک په ټیم کې دا خبره وکړه وی د قیامت په ورځ به د ټول خلک راجمع شي یجمع الله الاولین والآخرین الله به د قیامت په ورځ د اولنی او اخرنی ټول مخلوق به الله راجمع کی فی صعید واحد په یو ځمکه به د ټول خلک ولاړي وتدنو الشمس او د نور به الله سمره نږدې کی دي انسانانو ته بعض حدیثونه کې راځي چې د نور به د قیامت په ورځ د 1 میل په فاصله کې شي د نور به د 1 میل په فاصله کې شي د خلک به ډیر تنگ شي اوس ګوره دا په لکاو کروڑو میلونو کې لري د زمنګ او څومره چې کله ګرمي معمولی تیز شي نو موږ څومره تنګي نو چې کله د قیامت په ورځ د 1 میل په فاصله کې شي نو د نور به انسانان څومره به تنګي نو د انسانان به تنگ شي په خولو کې به ډوب شي بس حدیثونه کې راځي چې یو کس به د خولو کې ډوبي د گیټو پوري او څوک به د زنګنانو پوري ډوبي د قیامت پر ورځ په خولو کې او څوک به د نامو پوري څوک به د سینو پوري او څوک به د بالکل په خولو کې ډوبي چې څومره ستا عملي څنګه ستا عملي دي څه بتا سره کیږي د قیامت پر ورځ نو د خلک به تنګ شي چې کله دوی تنګ شي نو د یو بل سره به مشوره وکړي الا ترون ما انتم فيه یو بل ته به وي تاسو دې مصیبت ته نه ګورئ دې سختي ته موږ چې پکې نو هغه وی چې صحیح ده نو خو سوکو وی الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم دې څوک نه ګورو چې الله ته سفارش وکړي والله حساب کتاب شروع کړي
د حساب کتاب سفارش دوی غواړي. بعض روایتونو کې راځي وی دا خلک به دومره تنګ شوي چې دوی به وایي چې الله دې موږ جهنم ته بوځي، خو چې حساب کتاب شروع شي او د دې ځینه خلاص شو. یعنی د قیامت په ورځ عرض محشر باندې ودرېدم دومره ګران دي. الا هغه سړی چې الله ترې راځي نو د هغه دپاره خو بیا اسان دي، د عرش په سوري کې به ولاړ. خو دغه خلک دي چې تنګ شوي دي نو دوی به وایي چې داسې څوک ګورو چې سفارش وکړي الله ته. وایي صحیح ده. نو بیا به په دې باندې د دوی اتفاق راشي چې ابوکم آدم، یو بل ته به وایي چې ستاسو پلار آدم علیه السلام. په هغه پسې نه ورځو. هغه اولنی انسان دی چې الله پیدا کړی دی په خپلو لاسونو، او بیا الله ورته ملایک په سجده کړي دي. نو هغه ته به ووایي، هغه به الله ته ووایي چې الله حساب کتاب شروع کړي. دوی به راشي په آدم علیه السلام پسې، او آدم علیه السلام ته به ووایي چې انت ابو البشر، ته د انسانانو پلاری. خلقک الله بیده، الله ته په خپلو لاسونو پیدا کړی. ونفخ فيك من روحه، او الله د بکی بیا سا واچوله. وامر الملائکة فسجدوا لك، او الله ملائکو ته امر وکړو نو تا ته سجده ولګوله. واسکنک الجنه، او الله جنت تم دننه کړی. الا تشفع لنا الى ربك، تبا الله ته زمونږ سفارش ونه کړي، وردې ته وکړي. دوی چې صرف سفارش غواړي چې الله ته دومره ووایي چې الله حساب کتاب شروع کی. الا ترى ما نحن فيه، تدې ته نه ګورې ته زمونږ پلارې چې موږ په څومره سخته کې ولاړ یو. نو آدم علیه السلام به ورته وایي چې ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. زما رب نن دومره غوسه دی چې نه د دې نه مخکې چې ته دومره غوسه شوی دی او نه به وروسته دومره غوسه شي. ونهاني عن الشجره فعصيته، او زه دغه ونې نه منع کړی ومه، خو ما بیا هم دغه ونې نه خوراک وکړو. نفسي نفسي، زما د خپل ځان سره غم دی، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، دا اولنی پیغمبر دی چې الله ځمکې ته لېږلی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، او نوح علیه السلام ته به وایي چې انت اول الرسل الى اهل الارض، ته اولنی پیغمبر الله ځمکې ته رالېږلی. وسماک الله عبدا شکورا، او الله ته شکر گزار بنده ویلی دی په قرآن کې. اما ترى الى ما نحن فيه، ته دې سختې ته نه ګورې دا مونږ چې پکې یو. الا تشفع لنا الى ربك، ته دې الله ته ووایه که نه سفارش ورته وکړه چې دا حساب شروع کړي. نو هغه به ورته هم دقه ووایي چې زما رب نن دومره غوسه دی چې مخکې نه دومره غوسه شوی دی چېرته، او نه به بیا دومره غوسه شي. تاسو داسې نفسي نفسي، ما سره د خپل ځان غم دی. تاسو داسې کارو کوئ چې لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دته الله ملګری ویلی دی. دوی به راشي په ابراهیم علیه السلام پسې، ابراهیم علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې، موسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. وایي تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې، عیسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. په آخر کې به ورته عیسی علیه السلام وایي چې تاسو لاړ شئ په محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پورې پسې، زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته یاد کړي چې دغه انسان دی چې الله وله تېر شوي او راتلونکې خطاګانې وله الله ټولې بخلي دي. په ده پسې ورشي، دا ډېر اوچت انسان دی، محبوب انسان دی الله ته، په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی. تاسو به ده پسې ورشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلک براشي په ما پسې، او ما ته به وایي چې ته سفارش وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. نو وایي چې زه به الله ته یو سجده ولګوم، اوږده سجده، ډېر اوږده سجده به الله ته ولګوم. نو د الله حمدونه او ثناګانې به ویم به نو بیا به ما ته الله سبحانه وتعالی وایي چې یا محمد ارفع راسک، ای محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر اوچت کا. وسل تعطا، څه چې غواړې هغه به درله درکو. وشفع تشفع، او ته چې د چا مبارکې سفارش کوې نو وایي که موږ به درله سفارش قبول کو. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړي چې یا الله تاسو حساب کتاب شروع کړئ. دا حدیث مې ټول دې دپاره ووایي چې پیغمبر ته چې کله دا خلک ورلو او دی ورته ووایي چې ته سفارش وکړې، نو آیا پیغمبر ډایرکټ سفارش کړی؟ څه چلې وکړو؟ سجدې ولګولو. نو بیا ول الله اجازت ورکو. دا خبر مې ټول دی پورې راواغسته چې سفارش د هغه وخت پورې نشي کېدی چې سو پورې الله اجازت نه ورکړي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورتله،
داغه د قبر په خوا کې ودرېده او هغه ته دا ویل چې یا رسول الله زما سفارش وکړه د شرک دی ځکه چې دا پیغمبر خود سید چې سفارش ول الله ورکړي خدا پیغمبر خود ځان نه سفارش نشي کولای بیا دویم شرط ولیر کوسو دویم دا دی چې الله بر راضي د هغه چانه چې د چا مبارک سفارش کوي اوس که اسی خبره وکړو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش د ابو جهل وکړي الله قبلي ها ولې نه قبلي الله ځکه چې الله د ابو جهل نه دی راضي دو شرطونه لازم دي الله به دې سړي اجازت ورکړي چې او ته سفارش وکړه دویم د چا په باره کې خپلانې چې الله دې پلاني نه راضي الله به سفارش کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړي خو پیغمبر خو ځان نه نشي کولای خو به الله په اجازه کې کوي او د الله په مرضی به کوي او د قیامت په ورځ به کوي و دې ځنه یو مثال درکم لکه اوس زه تعالی پیسې درکم چې دا والا لزر ریاله دا به څنګه تقسیمې کله تقسیمې زبېده ته وایم خدا لزر له دن سره کېده او تا پس یو کس راشي تا ته وایي چې د لزر نظر ریاله مال راکه ماته ضرورت دی ته ورکولی شي ها نشي ورکولی او دا سړی غلطي کوي چې په تا پسې درځي په کار درې چې په ما پسې راشي د پیسو مالک هغه زه یم ما ته دې وایي چې پیسې په کار دي نو کله چې دا سړی پیغمبر خواله ورغی او دغه د قبر په خوا کې چیغې وایي یو خو پیغمبر ته دا چیغې وهل دا ناروا دي دویم پیغمبر له الله سفارش ورکړی د خدا به د قیامت په ورځ کوي او د چا په اجازت به کوي د الله په اجازت به کوي او د هغه چا د باره به کوي چې الله ته راضي ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش نشي کوله مگر داغه چا د پاره چې الله ته راضي ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو وی یا رسول الله ستادری شفاعت حقدار سوق دي دا ډیر ناشنا سوال هغه کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې و ابو هريره ته دا ویلو وی ما ته پته و چې دا سوال بم تکي ځکه چې ته ډیر هرسنا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان ذکر کړو هغه دي سفارش به د هغه چا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي چې لا اله الا الله نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله په دې باندې د زړه د کومې نه عمل کړي د دې خلکو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کوي یعنی کم خلک چې قبرونو له درګاونو له دربارونو له ګټو ونو لزی او بوتانو له د دې سجدي کې دینه توافونه کوي د دې خلکو د پاره سفارش په آخرت کې نشتی ولی الله به راضي خلک د مشرک ناراضي کی نه د الله چې د ټولو نه زیات یو انسان بدی شغه سوکته هغه مشرک ته وجه سره چې د الله سره په بچای کې یو مخلوق شریک کړي دي ځکه الله په قران کې دا خبر ذکر کړی د په سورۃ الروم کې وی کچرتا د ستاسو سره چې کوم غلامان دي او مریان دي په خبره د غلامانو دا په پیسو باندې خرڅیدو په جنگ کې به امر وستو وی ته آیت تاسو دا خوخوي چې ستاسو دا غلام تاسو سره په دې مال کې شریک شي خوخی څوک نه خوخی نو یې څنګه تاسو بیا مخلوق زما سره شریک کوي څومره ناشنا خبر اوس مو ته یوزه مونږه که څوک ته سره ډیر محبت کې او ډیر په مینه خو په خپل جیدات کې شریک نه شریک ولې کې ستا جیدات څنګه الله سره بیا خموته خلا یو شان یو ته نه شریک ځان سره وزته نه شریک کو ته انساني او زه انساني دا ناروا ده انسان دې د انسان سره شریک شي دغه په جیدات کې وچ په وچا دا ناروا ده یا دعوو کې دا ناروا ده خلکو ته لیونه کې قمقلیک نو بیا چې یو سړی راولګي مخلوق د خالق سره دغه په بچای کې شریک کوي د پلاني وي د الله سره برخه ده او پلانې وی نازولې دي د الله او پلانې دا کې او پلانې دا کوي څومره ظلم وکړو چې مخلوق رواغستو د خالق سره برخدار کو او شریک کو حالکه دې په خپل مال کې د خپل ځان په شان د انسان شراکت نه مانی د خپل ځان په شان د انسان حساب کې نه مانی او کچا دا وکړه د سره کیسونم کوي په کلونو سره کیسونم چې تر دې چې مرګ ته بکیم تیاری او لزم په پښتنو کې مرګونه چې شوی دي اکثر ناغم په دې زمکو په جیدادونو شوی دي کني شي په پټ زمکه باندې په انچ زمکه باندې
په لس کسان پکې وژلی شوي د یو خاندان صرف په دې مسله باندې چې ولې دې دا وایي چې په دې کې زما برخه ده. دومره دې غوسه شو چې هغه سړی مړ او مرګ ته پکې تیار شو. نو بیا دې ظالم ته وګوره پلانې بابا او پلانې قبر والا د دوی د الله سره برخه ده، نو مخلوق دې د خالق سره یو ځای کو د دې څومره لوی ظلم وکړو. نو الله د مشرکانو نه چرته هم نه راضي کېږي. الله چې راضي کېږي نو صرف د چا نه راضي کېږي؟ د موحدینو نه راضي کېږي. اوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سفارش ورکړه، موږ ورکړی دی، ورکول خو دا مطلب نه چې ته غواړه ته به د الله نه غواړې. څنګه به غواړې؟ ته به دا وایې چې کله دعا غواړې چې یا الله ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت نصیب کړه د قیامت په ورځ. ته به داسې دعاګانې غواړې چې یا الله د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت ما ته نصیب کړه. ته به دا دعاګانې غواړې. خو خبره داسې شي چې الله ولا ورکړی سفارش، نو بیا خو یو حدیث کې دا راځي چې د کم انسان بچی مړ شي په ورکوالي کې، نو دا ماشومانان به د قیامت پر ورځ د مور پلار څه کوي؟ سفارش کوي. نو آیا د دې ماشوم قبر لتله اول ته چغې وهل چې زما سفارش وکړه جایز دي؟ نه دي جایز. نو د پیغمبر نه څنګه غواړي بیا؟ وی پیغمبر له الله سفارش ورکړ دي چې خو دې ماشوم له ورکړی. دا خو نه شوی چې الله چاله سفارش ورکو ته قبر ته ودرېږه ته ورته چغې وهه. منو چې پیغمبر به سفارش کوي، خدای د پاره دا ده چې په آخرت کې به کوي، د الله اجازت وي او د هغه چا د پاره وي چې الله ته راځي. بیا شیخ رحمه الله وی چې والشافع مکرم بالشفاعه. دا ډېره اهمه خبره ده. اوس کې زړه کې دا سوال لاشي لکه یو کس ته پیغمبر شفاعت کو یا بل نیک سړي شفاعت کو او دې لړ جنت ته، او دا سړی خو جنتی وو کنو د الله په علم کې خو دا سړی جنتی وو، څه ضرورت و سفارش ته؟ او بغیر سفارش نم جنت ته بتو. نو بیا څه ضرورت شو دې ته چې دا پیغمبر پکې را مخکې شو او د عالم را مخکې شو، مجاهد را مخکې شو او بل را مخکې شو، سفارش شو ته قسم جنت ته تو. نو جواب دا دی چې الله په دې کې عزت راښکاره کول غواړي د هغه چا څوک چې به سفارش کوي. دغه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې قیامت په ورځ د ټول مخلوقات ولړي او هغه سفارشونه کوي. نو د پیغمبر مقام په کې څه شو؟ هغه راوچت شو، راښکاره شو چې ګوره دا ډېر اوچت انسان دی د الله په نزد، د خبر الله قبلې، د خبر الله مني. وګوره سفارش د پلاني وکړو د پلاني وکړو د پلاني وکړو، نو د الله له اجازت نه به لاړ جنت ته. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن. دم دقه خبره ده چې د چا د پاره چې سفارش کیږي هغه څوک چې الله دغه د ویناګانو نه او دغه د عمل نه راضي بعد الاذن، ورستو د اجازت ته، ورستو د اجازت ته الله نه. نو دویمه قاعده څه شو؟ ته دې کې تنه ویل شو. دویمه قاعده دا شو چې د مکی مشرکانو به دا خبره کوله وي مونږ چې د بوتانو ته پراته یو د څه لپاره پراته یو چې زمونږه سفارش بو کی او زمونږ خبره بچا ته ورسي، الله ته ورسي، مونږ بنږدې کی الله ته. او بالکل نن سمم دقه حال دی د قبرونو دي چې ولاړ دي سناشنا خلق دي د مشرکان او د قبر پرس او د تصوف والا چې هغه ژوندې ربي پرې خو د لو چاته ولاړ دي مړو ته ولاړ دي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله يدغ خلق جتاو سيرا بليد الله نعلاوة عباد أمثالكم. استاسو بشان سدي استاسو بشان إنسانان دي، استاسو بشان بندگان دي دال تخبل زان بشان إنسان تولار لو داغنا واري. الله بیا مخې ته وایي فادعوهم فليستجيبوا لكم. زه ووایي ورته چغې ځه. الله وایي زه ګورم چې ستاسو دا خبره دې ومني که نه. د اوسه پورې دې انسانانو چاله څه ورکړي دی چې مړه شوي دا خو دې نه خبر هم نه دا خبره اوري نو. ځکه الله څه وایي الهم ارجل يمشون بها. الله وایي ولې د دې مړو خپې شتي چې وګرځي پس شتي دې څه خپې ام لهم ايدي يبطشون بها. لاسونه شتي چې رانیو پیوږي رانیونی شي کول، لاسونه غشتي خو رانیونی شي کول. ام لهم اعين يبصرون بها. آیا دې سترګې دي چې وی ګوري په کته شي په
نشي کته په ام لهم آذان يسمعون بها دیسی غوگونه اشتی چه واوری په نشتی په غوگونه نشتی چه واوری سترگی نشتی چه وینی خپی نشتی چه وگرزی په لاسونه نشتی چه راونی سی دا جسم نه ټول نه ساده موته ده بالکل سابه کې د سرشتي نه او دیو ته پروت ته وي د مال بچی را کيو د به مال په رزق کې پر اختیار ولي د به زمانه مصیبت لري کوي ذکر الله په قران کې بل ذکر وي والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله وي دا څومره خلق چې د الله نه علاوه نور خلق ته چغي وي او د غوي بندگی کې وغید الله سره شریک کړی دي ما يملكون من قطمير د کجوري د دانه چې د بدی کې د ناډو کوي بدی اډو کې لپاسه چې کم سپین پوسټه کې د دوی په طاقت کې د پوسټه کې نشتی د دوی په اوس کې د پوسټه کې دم نشتی ګوره دا دربارونه چې دا غړغړ زوم په دې ملک بهر وته سکیورټي ولا ولاړی کني ولاړ پولیسان وته ولاړ د دې سوکې کوي اوس ګوره کچرته عقل کار کولای د دې خبر پرستو نو دلته پوښي چې یو انسان اخو مړلې بهر وته سکیورټي ولا ولاړ دغه د قبر خیال کوي نو چې خپل ځان نشي ساتل خپل قبر نشي ساتل ته هغه به څه وختو لپاره بیاسي ځکه ما یو پیر دې ملګرو ته دا خبره کړې او پیر دو په درس چې کله تا یو قبر پرس ولیدو چې قبر ته ولاړ لیو لاسونه یې اوچت کړي دي او قبر والا ته وایي چې ماله دا راکه او ماله دا نو د ده نه یو سوال وکړه وایي دا قبر والا اوري ستا خبرې نو د هغه په عقیده کې خو دا قبر والا اوري وی واورېده او اوري هر څه اوري اینې منګه اوري وایي جواب درکوي سوال تی به یې دا وکړه ته چې څه ووایي تا چې څه ووایي ده جواب درکوي او جواب راکوي ځکه چې هلته ووایي که جواب نه راکوي نو بیا د څنګه اورېدلي چې جواب نه ورکوي نو وایي جواب هم اوریم او جواب هم ورکوي دا به دې تا ته وایي وایي تا یې جواب واورېدو جواب خو هغه ورکو خو دې ژوندي ته وایي تا دا جواب واورېدو وایي نه ما خو ونه اورېدو نو مړی اوس کم یو دی دا چې بهر ولاړ دی مړی که چې قبر کې پروت دی دا مړی نه دا بهر چې ولاړ دی دا مړی دا مړی دی ځکه چې هغه مړی واورېدو د ده په عقیده کې لکه ویې کتو واورېدم جواب یې ورکو خو دا ژوندی مړ دی ځکه چې دی نه اوري ناشنا خبره د دوی د عقل کمزوري کې ځکه یو عالم بیان کو په توحید په دې مسله باندې نو په پاکستان کې یو کس مخې ته په دې خلکو کې ناست وده و د هغې راپاس ودرېږي ما اخرني خبره څه وکړه غریب ګډوډ شو ځکه چې एकदम راپاسېدو بیا دومره ګڼه کې سمه ګڼه اوس څه ووایم بیا یې کښېنه وی ما صرف یو خبره دی خلکو ته خو چې زمونږ هغه ژوندی چې وده شي څه نه اوري د دوی هغه چې خاورو کې لاندې پروت وي د خاورو ډېرې نه لاندې بیا م اوري دا اوس ګوره ژوندی دی خو صرف وده شوی دی لږ ساعت او داسې ګڼه کې ګوره خوب جوور هم نه وي ګوره هسې هغه جټکې غوندې کې راځي په دغې کې هم د څه وانه اورېدو او هغه چې مړ دی چې دوی په خپلو لاسونو باندې هغه له غسل ورکړو او بیا ولا کفن ورکو او بیا په قبر کې کېښود او تختې پې له پاسه په خپله کېښودې او بیا پې خاوره راواړوله او بیا یې لاسنیوه مو شوه او خلکو دعاګانې مو کړې پلانې دې الله وبخي اوس هغه چې دوی په خپلو لاسونو خښ کړی دی نن هغه خلکو له بچي ورکوي نن هغه د خلکو حاجتونه پوره کوي نن هغه چغې اوري نن هغه خبرې اوري بیا د دوی هغه ناشنا قیسې چې د خلکو جوړې کړي دي